السلام علیکم دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ خوشاله به اوسئ او د صحت جامې به مو پتنې. دوستانو، نن یو ځل بیا له یوې نوې طریقې سره درته حاضر شوی یم. هیله ده د خوښې وړ مو وګرځي. طریقه داسې ده چې څنګه کولی شو د فیسبوک آی ډي مو سټایلیش جوړه کړو. یعنې که غواړئ چې د فیسبوک آی ډي مو سټایلیش جوړه کړئ نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. زه درته طریقه ښایم. لومړی راځو دلته فیسبوک کلیک کوو. دا د نو فیسبوک راواو. دلته به تاسو دا څلور نشانې چې وینئ دا کلیک کړئ. دا مو چې کلیک کړم نو خپل پروفایل باندې به کلیک وکړئ. پروفایل مو چې کلیک کړ دوستانو، دلته تاسو دا د پنسل نشانه وینئ دا به کلیک کړئ. دا دلته دوستانو ډېر آپشنونه راواوښتل. دغه کې تاسو ګورئ آرټ ورک ایکسپیرینس دا به کلیک کړئ. دا مو چې کلیک کړ دوستان، دلته تاسو که سرچ ګورئ چې په دې کې به یو لیکنه ورکړو نو لاندې بیا تاسو ته نورې لیکنې راغلي هغه بیا کلیک کوو. خو دلته زه اوس سرچ کوم. ومو لیکل لوډینګ 100% علامه مو ورکړه او سرچ کلیک کوو. دا دوستانو ډېرې تاسو ګورئ. په دې کې مو چې هره یوه نشانه یا اپشن خوښ شو نو هغه تاسو کلیک کړئ. زه دا نشانه کلیک کوم. دا مو چې کلیک کړه نو سیو به کلیک کړئ. دا دی نو دوستانو دلته په اډ پیشن دغه مو افغان ولیکل او ډون به کلیک کړئ او لاندې هم اډ ډسکرپشن کې هم افغان مې ولیکل. نو دلته اوس سیو کلیک کوو. دا دی سیو شو دوستانو. اوس راځو بیا د اډ ورک ایکسپیرینس باندې کلیک کوو او بله نشانه که په دې کې تاسو غواړئ نو هغه هم کلیک کړئ او بیا له هغه نه بعد همداسې طریقه ورسره وکړئ. لومړی پاس نشانه کې یو څه خط ولیکئ او بیا ډسکرپشن کې بیا سیو کلیک کړئ. سیو مو چې کلیک کړ نو شیر کلیک کوو. اوس راځو دلته بیا اډ ورک ایکسپیرینس باندې کلیک کوو او بل سرچ کوو تر څو نور ماډل نشانې راوړي. هغه هم زه له آی ډي سره سیو کوم. سرچ کلیک کوو. دا د دوستان تاسو ګورئ چې نور نشانې هم راوړي. دا آخري نشانه زه کلیک کوم. سیو کلیک کوو. وبخښئ دلته تاسو به دا دوه ځایونو کې خط هم لیکئ. ډون کلیک کوو. ډسکرپشن کې هم افغان ورکوم. ډون کلیک کوو. اوس سیو کلیک کوو. بیا شیر کلیک کوو. دا د نو اوس بیرته راځو خپلې آی ډي ته. دوستان تاسو ګورئ چې آی ډي مو په هماغه رقم باندې د اوس تازه کوو. ګورو چې آی ډي مو څنګه جوړه شوه. دا دی دوستانو لاندې اپشنونه تاسو ګورئ چې له د آی ډي نه لاندې دا نشانې راغللې. نو د فیسبوک آی ډي نه د نوم نه لاندې که تاسو غواړئ چې آی ډي مو سټایلیش کړئ نو دا رقم طریقه وکړئ. آی ډي به مو سټایلیش شي. او که غواړئ چې نوم مو سټایلیش جوړ شي نو بیا ټچ وي پی ان نومیږي، هماغه به را ډاونلوډ کړئ. په هغه کې بیا نوم هم سټایلیش جوړولی شئ. اوس موږ یوازې دا لاندې ځای سټایلیش کړ. نو هیله ده دوستانو طریقه مو خوښه شوې وي او که غواړئ لا ډېر معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل ایکن بټن کېکاږئ تر څو هره ویډیو تر تاسو په وخت در ورسېږي. تر بیا چې له یوې بلې ویډیو سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. تر هغې د خدای په امان ښې